په ژوند کې 3 کارونه خامخا وکئ. دا ډېر مهم کارونه دي. که تاسې په ژوند کې دا 3 کارونه خامخا وکئ نو یقین لرم چې تاسې به ډېر خوشحاله او ښایسته ژوند ولرئ. اولنی کار دا ده که د چا امبیانې رښتیا کمې وي که نه او انټرنیټ یې کم وي نو هغې ته به یې په لنډ ډول باندې ووایم. اول دا چې خپل رب راضي کوئ. دویم دا چې خوشحاله کورنۍ رامنځته کوئ. او دریم دا چې پیسې وګټئ. خو که د چا انټرنیټ ښه وي او امبیانې زیاتې وي نو هغوی ته به تفصیل ورکړم. اولنۍ خبره ما وکړه چې خپل رب راضي کوئ. دا تر ټولو مهمه او اساسي خبره ده. که چېرته له تاسې نه هغه لوی رب راضي وي یقین وکئ چې هېڅ تشویش ستاسو نشته. تاسې به ډېر آرامه خوشحاله ژوند ولرئ او زموږ ستاسو د دې ژوند هدف همدغه ده چې زموږ تاسو نه هغه لوی رب راضي شي. که موږ تاسو دا ټوله دنیا څومره مخلوقات دي که نه دا ټول راضي کو، دا ټوله دنیا آباده کو، خو چې هغه لوی رب راڅخه راضي نه وي نو د دې څه فایده شوه؟ د دې هېڅ فایده نشته. دا خپل رب راضي کول دا اساسي دنده ده زموږ ستاسو په دې ژوند کې. که موږ نه الله راضي شو دا ټول خلک خفه شو، غمجن شو، دا ټول خلک له موږ نه ګیلمن شو. یو هم داسې څوک نشته چې موږ سره یې ولګېږي یا خوشحاله شي. هېڅ تشویش نشته ځکه زموږ ستاسو نه هغه لوی رب راضي ده. الحمدلله هغه لوی رب موږ تاسو ته په دې دنیا کې هم عزت راکوی شي او په آخرت کې هم عزت راکوی شي او جنتونه انشاءالله زموږ ستاسو دي. دویم مهمه خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه د یوې خوشحاله او آرامه کورنۍ رامنځته کول دي. دا هم ډېره اساسي او مهمه خبره ده. که موږ تاسو چېرته آرامه خوشحاله مطمئنه کورنۍ رامنځته کړو که نه یقینا چې لویه لاسته راوړنه په خپل ژوند کې ولرو. دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده. هغه څوک چې کورنۍ نه لري تاسې ورسئ له هغوی نه پوښتنه وکړئ په کوم بد حالت باندې هغوی د خپل ژوند مخې ته وړي. که د یو چا کورنۍ له منځه لاړه او خرابه شوه او دی مثلا ښځه نه لري، ماشومان نه لري، یا سره جدا شو، یا طلاق رامنځته شو، یا جنګونه رامنځته شول، یا بدګمانیانې رامنځته شوې نو یقین وکړئ چې دې انسان ډېر څه له لاسه ورکړي دي او فکر نه کوم که دا انسان د الله په عبادت باندې پوه شي، فکر نه کوم که دا انسان په دې ژوند کې مطمئن شي. الله جل جلاله موږ تاسو ته دا کورنۍ چې راکړي دي دا د دې په خاطر راکړي چې موږ تاسو له زړه نه مطمئن شو دغه ژوند په ښه توګه باندې د مینې او محبت په فضا کې پر مخ باندې بوځو. که کورنۍ نه وي طلاقونه رامنځته شي، جنګونه یې په کورنۍ کې، جنجالونه یې، شخړې یې، همیشه لپاره کنځاوې وي، بد اخلاقیانې وي، د دې کورنۍ د دې ژوند څه فایده شوه؟ د تل لپاره کوشش کوئ چې د هیڅ چا په مقابل کې هم د خپله کورنۍ خرابه نه کوي او نه یې له منځه یوسئ. هوښیار انسانان هیڅ وخت کې هم غمونه خپل کور ته نه راوړي. صحیح شوه؟ هغه د تل لپاره کوشش کوي چې بس غمونه له خپلې کورنۍ نه دفع کړي. دا کورنۍ باید د سکون د راحت ځای وي. کله چې تاسو خپله کورنۍ ته راتلی خوشحاله ژوند کوئ او هیڅ وخت کې هم دا خپله خوشحالي د نورو خلکو په خاطر باندې مه خرابوئ. دا دویم نمبر اساسي او ډیره مهم کار و چې باید په خپل ژوند کې وکړئ. دریم نمبر کار چې ما تاسو ته وویلې چې تاسو یې باید خامخا په ژوند کې وکړئ هغه دا دی چې پیسې باید وګټئ. حلال رزق ګټل، د دې لپاره تلاش کول، زحمت ویستل، دا تاسو بهتره پوهیږئ چې دا هم یو ډول عبادت ده. که چېرته عبادت نه وای الله جل جلاله به تاجر ته لوړ مقام نه ورکاو. تاجران به ولې قیامت کې د پیغمبرانو سره د صالحینو سره د نیکو او د اوچتو انسانانو سره یو ځای په صف کې ولاړ وي؟ دا د دې په خاطر باندې چې دوی تجارت کړی که نه، تجارت سره کم یې کړی، په امانتدارۍ سره یې تجارت کړی، په صداقت سره یې تجارت کړی او پیسې او مال یې ګټلی. له یو اړخه که موږ ته اسلام دا ارزښت راکوي چې تاسو صادق او امانتدار اوسیږئ، له بل اړخه موږ ته اسلام دا پیغام راکوي چې مسلمانانو تاسې باید تاجران شئ، تاسې باید کاروباري شئ، تاسې باید پیسې وګټئ، تاسې باید مالداره شئ، تاسې باید پرمختګ وکړئ. کله چې انسان غریب وي تاسې ما ته ووایئ چې دی زکات ورکولی شي، زکات به له کومه شي؟ صحیح شوه؟ کله چې دی غریب وي صدقې کولی شي. دا پول چې چا جوړ کړی ده دا همداسې مفته جوړ کړی، څومره یو بهترین پول ده ماشاءالله، خلک ترېنه ګټه اخلي. دا صدقه جاریه ده. صدقه جاریه څوک کولی شي؟ مالداران یې کولی شي. مدرسې، جوماتونه، مرکزونه، دعوتي سنټرونه دا څوک سپورټ کوي؟ څوک ورسره مرسته کوي؟ مالداران یې کوي. حج او عمرې ته څوک روان دي؟ غریبان روان دي، مالداران روان دي. الا ماشاءالله که چېرته کوم مالداره دا مهربانه شي په غریب باندې او دا غریب لاړ شي دا هم چېرته عمره او حج وکړي.
نو موږ تاسو د پیسو له لارې ډیر پرمختګ کولی شو. ډیر داسې غریبان دي چې هغوی کلونه تیر شي چېرته قرباني نه کوي، ولې ځکه پیسې نشته. که دوی پیسې وګټي یقینا چې دوی ډیر په اسانۍ سره کولی شي چې جنت ته ځانونه ورسي. دا هم یو ډیره بهترینه وسیله ده چې انسان سره پیسې وي. نو دغه دریم مهم کار ده چې انشاءالله د پیسو ګټلو لپاره هڅه وکئ. زړه ته یې مه داخلوئ چې ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي، ځکه د انسان په زړه کې چې ځای ونیو که کله پیسې لاړې الله مه کړه بیا به دا سړی انسان غمجن وي، تشویشي به وي او شپه ورځ به سوچونه کوي، ژوند به یې برباد شي. زړه کې ځای مه ورکوئ، د زړه نه ورسره مینه او محبت مه کوئ، باقي وګټئ او د خیر په کارونو کې مصرف کړئ. انشاءالله دا درې کارونه که موږ تاسو وکړو زه یقین لرم چې خوشحاله او پرمختللی ژوند به ولرو، هم به مو دنیا جوړه شوې وي او هم به مو انشاءالله آخرت جوړ شوی وي. د یو خوشحاله ژوند په هیله. السلام علیکم ورحمة الله.